أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا اخر قوم جواب دی ویل مړستانه خو مونږ ته ساتل چې ته ډېر وکړ سړی ته ډېر جاهل وخدي تم رقم خل خلګ قالوا دی ویل یا صالح قد كنت فينا يقينا تو په مونږ کې امید کړې شوې مرجو اندامانه امید درنه کې دیش قبل هذا مخ کې دینا مونږ خو به تعالی کاته نو مونږ ورسې ویل چې دا ډېر وکړ سړی دی او چې کړه دی ویل چې دی والله بندګي وکړي نو معلومه کړ چې ډېر خمقلې حدیث کې مرাজি وید شي ذکر وکړه چې داخله تعالی لیونه وای د سینا چې تخلق له لیونه کار شي دوی جامیش لې دنګونه وای ان در حدیث دا مقصد دی چې کله چا ویل چې انسانانو حقدار د بندګي یو الله دی نو ټول قوم راځي شوی داس لیونه دی ورته اسمو معبودان دیم قول لاره قد كنت فينا يقينا تو په مونږ کې فاضل غرام ته ډېر غوړ سړی وي خا ته ډېر پار راغلی چې موږ د پلارو نه طریقه ستاره پار پریدو دا موږ نه منو دغه اوس هم بعض ظالمانو مشرکین دا وایي وې د شیخله پیدا شوی دی د پلارو نه طریقې نه ماړی موږ وې د پلار نه پرې درازلوې پلار محمد صلی الله علیه وسلم دی ستا پلار به تیر شوی 200 کال مخکې هغه سوار له 115 کال مخکې تیر شوی دی حق چې کوم خبره کړه هغه ومنه اصلي پلار خو هغه دی وشي ورته ویلا تنها نه آیت موږ منه کوي ان د دې خبره نه نعبودا چې موږ د بندګي حکومت په هغه طریقه یعبدو اباونا چې کوم کړي موږ مشرانو امام راغب لیکي اباؤنا منا علماؤنا خا توس موږ د مولانو ناړی مسلک نم لکه چاړی اوس هم تعالی وای مړ وې داړي راځي بخلې دي که خلک دی خرمان چې په تر باندې کله کولاړ دوی د ارچا په شګری شي موږ وې دا د انابت معنا دا کنه یدور مع الحق ہے سدارا صاحب د نظر النعیم لیکلی الرجوع من الكل الى من له الكل د ټول مخلوق نه رجوع کوا هغه چاله چې هغه ټول مخلوق واقوال لې چې د ارچا خبره په اعتبار دلیل سره کوي آل تورزا هغه کې امام مالک دی کې امام شافعی دی کې امام احمد دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کې امام بخاری کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ کې شاه ولی الله دی کې شیخ الاسلام ابن حزم دی چې د ارچا خبره کوي وا دې نور بارک وای چې الله معافي کا ته اوس وای چې موږ د خپل مليانو نه واړی ها واننا يقينا منشئ لفي شك فشك مما دعا غسنا چې تم غرا بلی لی اغلر مريب سخ شکم نمنو سارا خبر ازا درې منلو والا مونږ نه یو ورو ساعت اوس دا سلور جوابا قال يا قومي وی ویل یا قوم زمان ارایتم ادلارا کمال ارائن کنتو علا بینتن کزوم پکار دلیل اسما درمنا بیانا مانا گانے مخی من کڑی بھی کار دلیل ما سرائی مانا درب دخوانا نبی بتا سمان انکار کوئی ستاسو دا انکار بین روا دی فهم وآتانی راکړی ایمان منو د خپل طرف نه رحمتن وحی نبوتا فعصیت زب انکار وکم الله مال وحی راکړی یو نبوت راکړی دوا ایزه انکار وکم نه کوم ولی سوق بچ کی ما من الله د الله د عذاب نه ناسیتو کو حکم نه فرمانی تاسو نه جته ایمان په دې استدلال باندې غیر تقصیر سیوانه تاوان نه تاسو لام دا کوم استدلال مو ذکر کړی دی ګټول تاوان دی دا موږ نه منو ورو سات اوس بیان د معجزې
حاصل داري دی ورته ویلي ویته چې وای چې زه نبی قانون داری دا دعوه ده دې دعوی لپاره دلیل پکار دی دلیل مشری ويا قوم يا قوم زما هذه ناقة الله اذا دلوا خذ لكم تاسل آية النخام څنګه نخلا مفسرین دوه معناګانې کوي یو نه په دې معنا باندې چې د خوې کانی نه پیدا کړه یو ورځ خوراک یو ورځ تاسو را پیدا کړی څومره عجیب وزرو پرې دی زر معنا پر خودل د شیخ ورو سره بیان نه د دې عظمت باره کې ډیرو تقریر کړي لري تاکل چې خوراک وکي فی ارض الله اذا الله په دې ځمای کې عمر سوې دی لرا به سوین تکلیف ناقۃ الله ارض الله دې اضافت الله له شوی تشریفا مونږ ټول د الله یو نو دی ویلي کوم چرته دې سره ورکو قتل کو زخمی کو نسبو شي ويأخذكم نوبني ستاسل العذاب قريب عذاب نجدي عذاب برش ورسات ک الله اوس بیان د دې کې چې دوی د معجزې په عزت وکړه اول کې زخمی کړه پیته کټلې دینه ورس حلال کړه عذاب الله پر اوسو برن جبريل په आवाज کې الله نظم کې ژړه کوي چې تس نس کړه قار د الله د سخت دی فعقروها الله زخمی کړه دا نو فقال ویلی صلی الله علیه السلام مزیا سل کیف دارکم د کور ساتو کې 3 ایام درې ورځې ذالک وعدن دای وعده او تکذیب نشي کېدم غیر مکذوب ما چې کوم خبره تاسو راوکړه چې درې ورځې ورسره پتا سو باندې عذاب راځي یاد ساتي دا دروغ نه ده دا یقیني ده ورسره کې بیان د عذاب بیان د نجات او قوم د عذاب فلما جاء امرنا شکل راغه امر زمو عذاب زمو نجات مور کو الله صالح لرا والذین انسانان لرا منو ماو چې مان راوړو دا غسرام دا په ملګرتوب کې دوله الله نجات ورکه برحمت منا پر رحمت باندې زموږ د خواله او د شرم یوم ایزن د دې ورځې عذاب شراش خلک و شرمي الله بچ مې کړ د شرم نه وز دشمن لا یرا ان ربک یقینا دارف ساچره هو القوی العزیز ډیر قوی او ډیر زور اور دی قوی دی العزیز معنا زور اور دی چې کله الله غصه شي مخله به سونه شو درې دی ورسا کې بیان د عذاب حاصل لري جدا اصل کی جواب د سوال دی خلق من الله س عذاب راوسو واخذ الذين لا يغني والاغ انسانان ظلموا چې شرک کړو تیرې کړو پرې وخ باندې اسويحات چغي سبه کړو فی دیارهم بخور کورن کې جاتی من الټا پراتا برن جبريل پیچھے غوالا لاندې زمکه جوړه کوکي تطبیق امداري آیات دلیل په دې چې عذاب په شپې راغلی او سبا ټوک پراته و الټا پراته الله وي چھوټو مخ دلته عبارت ده اهلکو دوی برباد شول څنګه برباد شول ګویا کینو شیدلې په اپ دې کې پرون لم یغنو دا معنا دا سیمه دل کړه الله دې سیمه ورکړل تا بدا ګمان کو چې پرون پرې کلی کې یو څوکم نو الله به د عذاب دی خبردار ان ثمود یقینا سمودیانو کفر کړو دربا خبردار تبعید سمودیانو لرام دې جن رستا دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه الله تشریکی واقع دلیل په دې معنی چې په غیب باندې الله پوي ګور ابراهیم علی السلام دې پوي شوی نه لري داغه سره به د ملائکه خبره
به د نوح علیہ السلام په طرف باندې ورتلل او هغه ځای کې پای باندې به نزول د عذاب څنګه عذاب الله پر راوستو ولقد جاء یقینا را الله یا سای زمونږ ابراهيم عليه السلام لا بالبشرا بشيرين زیر اور تراړو د بچي د دې پاورې درو باندې طبعا د انسان بده مخ کې اثر راځي بشرا کې نو څه کې ویلې بشرا نو قالو ویلې د ملائکو سلاما مو سلام اچو بتا سلام قال غير السلام بتاسلم سلامي وز ابراهيم عليه السلام یو خاص صفت اوري وخت تیرنه کې د دې خبر نه انجا بعجل حنيز شرای وړلې اوس خوري ته کله وي سمين چا کله وي وريته تطبیق دار چې چاغ موريته مو کشه راوړو قرطبي لیکلي ویدلته کې ان په معنا د حتا ده دویم اشاره ده له د ابراهيم عليه السلام نه مل مستیز ده کوي اول شی ته اول دین ورسه به حالات به مکارم الاخلاق یا اخلاق استعمال اول آداب بیان کړ سلام اچول د ټول به کې به ذکر کړی دی اول نه مل مسته به ور کړی ودا درې ورځې پورې مل مسته اول جائز به صدقه دین ورسه به در اختیار دی حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي څوک ایمان لري په الله او قیامت د مل اکرام دی وکي مل مسته ورته پکار ده چا چې ورنه کړه به ته دومره مال ما قصې چې ستا کار پیوش ململه به کترم نه په کار په وخت د خوراکي بلکې خشه نشي کول دی ململه داغه نه به د اسد مطالبه کول چې مهرباني تاسو خوراک وکئ اسنه چې خشه ځان نه نشي کی ململه خراب یا خشه ته د ملمه وسوځي به منګه وخروسي خراب اخو دي خو شي دل ور کوي نه الله وی بعجل حنيس خیر اور وريته دل نشدیم کې آیات دلیل په دې چې ملمانه به ډوډۍ په وخت کې پښتنه نه کوي چې خړلې دا وکنه یو ملګری وایي چې لاړو نو سړی دې پښتنه وکړې شي ډوډۍ دې خړلې وکنه یره وړې قمقل سړی ابراهيم عليه السلام یو پښتنه کړو دې ملایکو نشتمانه پښتنه کوي هغه وزګه خو ابراهيم عليه السلام شی به تاوان ونشو ځکه شی پوخ کې وريتي کې وینو خړو هغه د سینې چې شی خړلې زه خرچو کوم اخر کې سټول تاوان په ما باندې راشي کله چې وړاندې کې ای لاسونه دې نه وړاندې کېدل عربو کې عادت دا و چې د دشمن په نظر راکاته دلیل به دې باندې شامل مسیو کړو که پراخ په معنا باندې یو خورا چې په خوشاله شه ابوبکر شه فرمایي د هجرت په اعلان کې ما نبی صلی الله علیه وسلم شهادت تیار کړ چې کله اوس کله وځي مخله ناسم سب مزاج لوي پیراټول شو ځکه هغه ورته تیر کړی و سړی خوراک وکړي نو هیڅ بیا کور والام خوشاله شي حدیث کې دا راځي ستا خوراک دیونه کې مگر متقی انسان که خلکو باندې خوراک فلما را الله شکل ولید الله دی هم د دې لاسونه چې نو رسیدلې لیدې تو عامل ناشنه وګڼل نکرهم ناشنه وګڼل واو جسو پیدا کړ د دوی نه يرام دې جواب یې سورې هجر 250 کې راغلي دي نو قالوا ویلی لا تخم ميرګه ان ارسلنا الى قوم لوط یقین موږ لګلې شوی هو هلاکت د قوم د لوط علیه السلام لا سورې عنکبوت یو درش کې براشي ملائکه من کنه خوراکونه کړو دې کې بس خبره نه خزید شو الله قائمتن ولا اړه سورې زاریات نيش کې برش وی خاندل الله زیر مور کې په اسحاق ورسره اسحاق الله په یعقوب دته وشکال راځي
اپ دې طریقه باندې چور سوراش اقبلت ویلې او دلته ویلې قائمه اقبلت معنا را مخامخ شو قائمه معنا ولاړه تطبیق دار چاول انت ولاړه خو چې کله زیره ورګن الله به را مخامخ شو دې تطبیق دی دویم سوال لري دا کله څنګه پردوشړو مخله خان دي الله دا کده ولاړه وې خان الله خو سړو په صفات کې راغلی وو په شکل کله پردي سړي مخه خندا څنګه دا خو ناروا عمل دی جواب دانه چې دوی دلته معنا دا پسورت خوشاله شو یا دا معنا دا چاول خوشاله شو چې ابراهيم عليه السلام ورته وکي به وخاندل پر خاون مخلګه کزو خاني څو مانعات نشته به دې په وخت کې دې زړه کې خوشحالي رااله معنا چې زیره ورته ورکی زګره مقام کې فار اوړه چار سیمانه کړی دا چې هي زراغه زګه دې وخت پورې دا بند وا زیر مور کې در په اسحاق اخوار اسحاق نه یعقوب کی معنا دا ورسوالی امام بغوی لیکلی دی معلم التنزیل کی ودا اصل کې د عیسی په متصل شوی وکړه لانه ولدا عقیب عیسی ورسا هغه پیدا شو ورسا کو سیدی کجو سوال قالت وی ویلی هاي تعجب دې مالا آل دوی زب بچی راولم وانا عجوزن زیم بډای وهذا بالو دا خاون زما ګرځیدل سپینګری سوار شیخان هاذا بالی سمنه سوار شیخان تا بډا دی ابراهيم عليه السلام بارک راځي نه نه کړو په عمرو سارا دته نبی چا ابراهيم عليه السلام نسل کړو په عمرو دا نه نه وی چا دوړ د نبی کړو په عمرو چا ویلی ابراهيم عليه السلام د وصول شل کلو په عمر او د نبی مینا برهار تقدیر ان هذا یقینا چې یو شی عجیب دی راجیب ناشنا په اعتبار د عادت کې خودي وخت کې بشیر اورل نشي کېږي قرطبی لیکلی 50 کونه چې زنانه کله واوړي اې دې پرې بچدان کې به قسم ته برودت پیدا شي خواله منی بیل ته بچي سم نه جوړي نو قالو ملائک عجیب مخلوق دی د الله په طرف سړي توجه اړي تا خدای الله امر دی الله چې کله وغواړي نه به کی نو قالو وی ویلې ته تعجب کوي من امر الله د الله د امر رحمت الله د الله رحمت او برکتونه دی پتا سو اهل بیت اهل البيت منادا مضاف دی اهل البيت سورہ حزاق کوم راشي سلام واجو کنه حدیث کې راځي السلام علیکم بلغه و رحمت الله بلغه و برکاته لاس شل دیرش آیات دلیل لبدی چې اهل بیت د انسان اولنی داغه زنانه بیت کې معنا د شپې پاتې کېدو دا سړی د خپل زنانه سره پاتې کیږي رد دې په شیګانو باندې ایوي چې اهل بیت حسن حسین علی او فاطمه نه اولنی اهل بیت د محمد صلی الله علیه وسلم داغه بیبین دي خدیجه را ماریه را عائشه را حفصه را ام سلمہ را ام حبیبه را زینب را میمونه را صفیه را جویریه را دار د اهل بیت دي انه یقینا الله تعالی چې حمید مجید سیر شوی او قابل عزت دی دې ورته ویلي ابراهيم عليه السلام نه یې راړه اوس ودا خو دې زړخو یې سړیو درود علیه السلام د قوم بار کې جنجال شروع کیږي ټیک د پاغي عذاب راځي الته خو موراره دي اثر بس کیږي فلما ذهبا چکل لاړه د ابراهيم عليه السلام نه یې را وجاءت البشرى الله ورعل ذن وزيرهم موسی باس کو په قوم لوطین په قوم درود علیہ السلام سورہ عنکبوت کې براشد درش کې
اوس د ابراهيم عليه السلام د پاس وجه ذکر کړي ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام لحلیم ډیر صبرناک او ډیر زړخوږي او منی بنابت پکيو د اواح امام قرطبي 14 معناګانې کړې وي مخکې شو درس تیر شوی زړخوږي سړیو پارڅه به ډېر ترس کو وګیدو و انابت پکيو حق وسګر شه دلته عبارت دی قلنا منګ ویلیا ابراهيم ار جنازه دینه مخواړه الله فیصله ده دې کې سره تواس کوي انه یقینا قد جاء امر ربک یقینا راغله دې امر درفسا و انه یقینا راځي بده ال عذاب غیر مردود چې واپس نشي ګره په شفاعت دبل چا غیر مردود بشفاعت کا تک څومره سفارش وکي دانش واپس کړي دا فیصله مونږ کړی دا لاړ لوط علیہ السلام دا سورہ بقره کې مخکې دا ویلی و قانون دار چې کله الله د شاد امتحان اراده وکي امق شي کې به راګيري یو سړی د زنا ډېر شوقي دی الله ورته زنا اسباب برابر کړي یو سړی د غلا ډېر شوقي دی الله ورته د غلا اسباب برابر کړي یو سړی د قتل ډېر شوقي دی الله د قتل اسباب ورته برابر کیږي ګوري دا سړی ټینګي او کنه ټینګيږي د هر انسان د طبيعت برابر الله اسباب برابرې ولما جاءت الله شکل رالا سای زمون لوط علیہ السلام لا سی ابهم نقبش بری قوم او تنگ شبری استاذ من زران سینه اتبار د سینه سی ابهم معنا په قوم خپش دوا قبهم و دې استاذ باندې پښتني ذکر کوي ویدار د انسانانو په شکل نو وراله خو ملائکه چګيري منوي بيګيري و او چونګې دوی کې دا مرسو عمل له قوم لوط نوح عليه السلام ډېر لوط عليه السلام خپوش شي الله زما مل معنا رااله اوس بکیږي څه وقال ویلی ازادا چې یوم عصیب ورځ سخته عصیب دی لري چې انسان سخت په سر باندې دردي سر نه ټوټه وتړي چې زمانه ملمنو بیزتی کی په څومره ګران اورسي قوم راغی یحرون الله دې شو لك خراب د خروغ اندو دا شهوت د شو لك سم خرکار چې بل خروب باندې ډان کیږي نو په منډه کې الله یې سب نشرا په منډه کړیو نو لوط علیہ السلام له روبا سملمان را بار کا تعالی منو ویری هغه ویری چې ګوره دې ملمنو بارک ما مشر موي دا څومره زنانه چې تاسو پني کا کړی دی نه خپل خواهش پوره کوي نه جبريل لوط علیہ السلام له ویری چې موږ د الله استاد یو خپکیګه ما وزر راوي سو چې شړه کې چې نو ویسو ټول وړاند کړه الله ورسې عذاب هم دی وجاهو راغدل الله قوم در يهرعون غلي دل شو الى دلرام مجول شي غير سم الله خروغ اندو دغه په خوا باندې ول راکړه یو دا منه په اعتبار د شهوت یمولا اطلاع شوی دا دې کور کې هغه مقصدی ملمانز مونږ دي یا جهلن کنه جاهلان و ومن قبل الله يمخي كانوا يعملون الطيات كانوا يقول بد من قبل سمعنا مخي درود عليه السلام نا یا مخي د دې راتګ د رسولانو نا سیاده من ګیره ورې به شریکوال دفتر به ساتلې ملمانه به تنگول مجلس کې مناسو استوي هوا خوش کړه قصدن بعض خلکو د عادت دي کنه افتخارم غړي یره پلان ډېر بادر سړې دي ګور ادا د شکارونه کوي السيئات من کار هواګانې بد کارونه کول الله وای ان من المعصيه بعد حدیث کې راځي رسول الله فرمایي حیا نه د شدار پر خود څه شي به کوا بد کارونه شي کوي نو حیا درنه ختم شي قال غير يا قومي هؤلاء دا چې بنات اسماعیل ورین دي تاسو له حلالهم
لورین د قوم دا لورین د نبی ذکر علی شیر کپلار دویم قول لای د خپل لورین لیکن دا قول کمزور دی وجه دا چې د مسلمان لورین وینو تقریبا 3 شاوخوا قوم زیتو دینه معلومه شو چې دا تاسو زنانه اسماء لورین دي کنه نبی رسول الله کپلار هر سړی د خپل زنانه خپل خواهش پوره کی دا ولی فتقوا الله تعالی نو ویریږي او ما مشرموي په دوی په بارد مل منوز ما کې ما مشرموي ته غم نه وبره خبره وکړه کله کوئی کنه شای هاي ته کی دومره وسو کېر سړی نشته خبره پوښ الیس منکم ما نشستا سنا یو سړی رشیدو کېر وکېر نشته قوم ته جواب کې مړه تعالی پتره موږ د زنانو سره څه تعلق دي ته خو یې کنه چې موږ د کوم شي ډېر شوقین یو دومره بیا دا خلکو تعالی اسمه مرز نه دی معلوم روبا سوي دا خلق قالو دی ویلي لقد علمت يقينا تعالی فتشتري مالنا نشم لرا في بنات اكتاب دي لوريانو کې من حق ساجتهم حق ډېر معنا غانو باندې راځي دی مقام کې حق په معنا د حاجت او به نسبت ماشان هو وانك يقينا لتعلم تخامخ تعالی معلومات دي ما نريد هغه چې مونږه غواړو شونه ویلي تله کوئی کنه مړه ته اوس مونږ په طبيعت کوئی نور شي پټ دای دې شی یو قسم افتخار وکړو ته اوس مونږ بری حال باندې پوي هغه ارمانو کې ارمان چې قوم می وي چې ما خو خپل قوم لویلې شهیدو سره و جنگيږي حدیث کې راځي الله تعالی السلام په حال رحم وکړي د نور صلی الله نبی په اړیو قوم کې اوچت قوم کې الله را لګیلي دي دې دا مقصد نه و چې دا بوزدل وایریدو بلکې درود علیہ السلام کمال رسول الله ذکر کړي چې د منکر درد د پاره بس یو ډل ځان سره برابر ولا ځکه خو څنګه نبی ډیر اوچت خاندان کې الله راولېګو هر لحاظ سره پورا خلق قریش قالو دی ویلي لو ان لي کشرت ازمار پار بكم ساسو بدفبان قوت یا ما رجوع کړي الى ركن شديد او مضبوط رکن خاندان لا ما بستاسو دفاع کړي وي کار مستاسو کړي وي دا مکالمه شوشوا لوط علیہ السلام کوم انسانو افغان په کارا شو ملای قرباني کوي شو ورته ویل چې اشنا خپکیګه ما دې موږ له ګوتې نشي راوړې ته صرف یو کارو کا چې بچری او توزا ورسمنه ګورای سار ټیم کې دوه باندې موږ عذاب راولو جبريل تی وزر ولانه کې پورته کړ دې اسمه کلا لاندې روح ورسول قالوا ملائکه ویل یا لوط ان یقینا من سایساد ربیو لن یشرو الیک داخل رسول نشي کوي تعالی نصر رسول نشي کوي بوز به اهل خپل اهل په سیسه شپې اصل کې معنا د شپې تک دا دي ته ویل شي تجرید ولا يلتفت ندغوري منكم ساسن احد نسوق مجاهد عبد الله بن عباس معنا کې لا ينظر علي بن عيسى معنا کې معنا پات کیږي دینا چار معنا کړي لا يشتغل منكم احد بالمال والمتاع یو کس په تاسو کې مشغولېږي پر مال او متاع باندې لکه دا شهر والا دار والا دا چې عذاب راغی وزه نور مگر ساده کزا دا دې قوم کې وپاتی انه يخن نشيږي بده لرا ما اقاذا بصوابهم شکم دې قوم لرشيږي وقت دوالي دې چې رسول مسار دې هغه دومره خېدو نبی عليه السلام وی علیه الصحب بقریم سار بنجدی نه چې اوس الله ذره او لوي برباد شي دا قول د ملائکه دی